او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف واجی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا. زما ډیر انتہائی قابل قدر واجب الاحترام د دې علاقې د علماء او زینت او خائص شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا چاند باچا صاحب دامت فیوزهم د دې علاقې ډیر عزت مندو مکرم علماء کرام او په دین باندې مینو مسلمانانو مشرانو او کشرانو رونو. زمنگا استاسو دا اللہ جل جلالہ پا دے کور کی دا ناستا پا یو ډیر انتہائی مقدس عنوان باندے دا، یو ډیر انتہائی مبارک او پا یو ډیر پاک عنوان باندے دا. هاغا عنوان دا عقیدے دا ختم نبوت تے. دا ډیر مقدس او یو ډیر پاک عنوان زکه دی چې د دې عنوان تعلق براہ راست د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذات اقدس سره دی. خوش قسمت د هغه مسلمان چې د هغه مسلمان نسبت داغ تعلق براہ راست دا اللہ او دا اللہ دا نبی سر قائمی دا مبارک خلق دے. زمونگ دا علماء دیوبند یو ډیر جید عالم دین علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ تعالی علیہ چھے پدی قریب وقت کے شہید شوی دی. اغیب پرمائل چې د صحابو دا اعزاز او دا دمر لوی مقام او دا دمر لوی مرتبه صرف د دې د وجې دا چې دا غي نسبت براہ راست دا آقا انعامدار سره دی. دې د وجې نه باغی فرمایل چې د ټولو خلکو به عمل تللی شي خود صحابو به نسبت تللی شي. د انسان قدر او د انسان قیمت او بیا خاص کر د مسلمان او بیا د فتنی او د فساد په دې دور کې الله گواه دی چې د رسول الله د نسبت نه علاوه بل څه شی مونږ سره نشتا چې هغه په ورځ د قیامت د الله جل جلاله په دربار کې زمونږ د سرخرویۍ سبب وګرځي. الله دې زمونږ دا نسبتونه همیشه د پاره د خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره قائم او دائم وساتي. زما عزت مندو دا پروگرام عنوان ختم نبوت تے. دو سیزون دی پدی کے بمون ہمیشہ دا پارا پرک کو. یو دا عقیدہ دا ختم نبوت، یو دے تحفظ عقیدہ ختم نبوت، یو دا ختم نبوت، یو دے دا ختم نبوت تحفظ. دا ختم نبوت دا عقیدی سوکی داری دا دوار جدا جدا سیزون دی. گورے دا دواړه ګډ وډ رانه نشي. ختم نبوت زما ایمان دے، عقیدہ دا ختم نبوت زما غیرت دے، عقیدہ دا ختم نبوت دا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا دا. عقیدہ دا ختم نبوت دا امام الانبیاء تاج دے، عقیدہ دا ختم نبوت دا امام الانبیاء منصب دے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی زماد پیغمبر نم بمیاد ساتے، زماد پیغمبر کار بمیاد ساتے، زماد پیغمبر منصب بمیاد ساتے. ما کان محمد زماد آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نم تعارف ما سر اللہ کئی زما د پیغمبر نم بیات ساتے زما د پیغمبر نم دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کانا محمدن نم بیات ساتے ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ زماد پیغمبر کاربم یاد ساتے نام مصطفیٰ ہم بیات ساتے کام مصطفیٰ ہم بیات ساتے ولیکن رسول اللہ زماد پیغمبر کار رسالت دے رسالت ستوئی اللہ سے لینا مخلوق کو دینا دا زما اللہ ارشاد فرمائی دا زما دا آخری پیغمبر مقام منصب دے دا زما دا آخری پیغمبر ڈیوٹی دا اللہ سے لینا مخلوق کو دینا یو اشکال راضی اللہ 1,24,000 1,24,000 کم و بیش چرتا دوکن شئی 40 سے نہ کئی 1,40,000 سے نہ کئی اور ادلی مودی کنا اے اللہ دے دی شیو خدا مڑا سور زمون پر سر قائم دائم ساتھی اللہ گواہ دے ایمانو نہ برا نہ رکشی عقیدے برا نہ رکشی پا ایمان با مڈاکے واچی دی ایمانو نہ با ملوڑشی داغ خلق دے چکل پو ہندوستان کی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مکی مہاجر مکی رحمہ اللہ مکی مکرمی تلڑ دے ہندوستان یوڑیر لوئے جید شخصیت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ لے دا حاجی امداد اللہ مکی سے رحمت اللہ لے سر مکی مکرمی تلڑ حضرت وی ماں بیعتو کو دا بیعت نباد حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ پیر مہر علی شاہ گولوی تو وی ہندوستان واپس تشریف لے جاؤ عن قریب وہاں ایک بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے تمہیں اللہ تم سے کام لے گا اگر تم کام نہیں کرو گے خاموش بھی بیٹھو گے تو اللہ ان فتنے کا سبب ضرور کرے گا علماء کرام بماشرہ دا آغا خلق دے پر اب میرے قسمی چھے دا شیوخ نفس زما استا پر سرپرستی کی دی دا شیوخ دا دی لا سنہ زما پر سردیات ساتھی انشاءاللہ زما ایمان سوکنشی لٹ کو لے تکبیر سر بکف سر بلند علماء حق علماء اسلام نعرہ تکبیر یاد ساتھی ما سر پا معاشرہ کے زنا پا کلی کے دا پتنے اور دا بسات پا دی دور کے کہ زمان ایمان محفوظ دے زمان دخبل آقا سر نسبت محفوظ دے زمان اللہ سر تعلق قائم دے دادا کا باغ دا وجہ دے چکم باغ دے خلقو لگو لے دے دادا کا باغ دا وجہ دے یاد ساتھی علماء معصوم ندی ماں کی کمے کی دیشی ماں کی کوتاہے کی دیشی خو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سابق امیر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ با ارشاد فرمایو وے بے اے خلقو یو چمن دے یو پا چمن کی خکولی بوٹی دی یو پا چمن کی خکولی گلو ندی یو دا دا خکولو گلو نو جڑی دی چے سنگ دا دی بوٹے خستہ دے سنگ پا دی کے گل خستہ رے دا دی جڑی گورے دا سی ندی دا دی جڑی دا خارو ککڑی دی دا خارو ککڑی دی کن دی دا خارو ککڑی دی کن دی لیکن یو سڑے دا ہوئی دا پاسا خستہ بوٹے دے کھلے گل پکے لگی دلے رے جڑی دا خارو ککڑی دی راش دا بوٹے روبا صدا بل شانے کچھ دا پاس دا جڑی اوم خستشی دا با جڑی خستشی کر دی باغ بیخ پوزی دا دی باغ بیخ علاقہ اے دا علماء چناستی ملا دا با دا خارو ککڑ ضروری پا مختص مکہ دا دین اسلام او دا شریعت دا کھلے باغ لگے دلے رے دا 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 خارو ککڑو جڑو برکت دے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار رسالت دے رسالت اللہ سے لینا مخلوق کو دینا سوال پیدا کی گی کہ دا کار خو تمام انبیاء اکڑے دے دا کار خو تمام انبیاء اکڑے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا تر علی گلی دا تمام انبیاء ڈیوٹی ہوا اللہ سے لینا مخلوق کو دینا
بیا دا منصب او تاسو یو خبر وکم دا لفظ د رسول په کلمه کې دا الله زمونږ د پیغمبر د پاره خاص کړی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ موسیٰ عیسیٰ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا وصف دا رسالت چه زمان نبی دا پارا سنگ ثابت تیدا سے دیو نبی دا پارا ندے علماء ذکر کئی چه دا کار ڈیوٹی دا تمام انبیاء ہوا اللہ سے لینا مخلوق کو دینا لیکن چه زما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دا اللہ نسنگ اغسطل کری دی اللہ پا تمام انبیاء کے زمان نبی دا سنگا ورکڑا کرے دا پا 1,24,000 کا مبیش انبیاء کے یو نبی دا سے دا اللہ نا اغسطل ندی کری او اللہ دا سے ورکول ندی کری چکل دو اغسطو خبر رالا زمان نبی پا عرشم دا اللہ نا اغسطل کری دی دا اللہ دا طرف نا دا ورکولو خبر رالا دا ام المومنین دا حضرت عائشہ پا غیق کے اللہ ورکڑی دی ولیکن رسول اللہ نام مصطفیٰ یاد پساتے کام مصطفیٰ ولیکن رسول اللہ دا زمان دا آقا کار دے ڈیوٹی دا ذمہ داری دا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین خاتم النبیین دا مقام مصطفیٰ دے سشے دے اللہ دا دریو سیزنو تعارف کئی نام مصطفیٰ بم یاد ساتے کام مصطفیٰ بم یاد ساتے مقام مصطفیٰ بم یاد ساتے اگر کوئی ملعون میرے نبی کے نام پر حملہ کرے تب بھی ہم دفاع کریں گے کام پہ حملہ کرے تب بھی ہم دفاع کریں گے مقام پہ حملہ کرے تب بھی ہم دفاع کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا تاج و تخت ختم نبوت تاجداری ختم نبوت قادیانیوں پہ لعنت نزائیوں پہ لعنت نعرہ تکبیر او یاد ساتھ ددی امت حیثیت سے دے یاد ساتھ ددی امت حیثیت دا کائناتدار جناب محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سوکیدار حیثیت دے زالہ دنیا تدا قادنا مو سوکیدار والے گلے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ خبردار لفظ میثاق ذکر دے علماء کرام تشریف فرما دی میثاق آگا وادی تویلشی مؤکد بالقسمی جس سرد قسم دے لما کلام دا پارا متعال القسم دے لتؤمنن کلام دا پارا دا قسم دے نون دا پارا دا تاقید دے ولتنصرن کلام متعال القسم نون دا پارا دا تاقید دے اللہ سرد قسم دا مانا وعدہ غستنا دا وعدہ اول اللہ دا 1,24,000 کا مبیش انبیاء ناغستی چانے اغستی رہا دا چانے اغستی رہا پا کمزائی کی اغستی رہا پا عالم ارواح کی اغستی دا وعدے سا اغستی دا لتؤمنن به ولتنصرن ما سر پا قسم وعدہو کئی قسم آخری پیغمبر دیتے وجب امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بے ارشاد فرمائے ثم دا پارا دا تاخیر دے رسولن کی تنوی دا رسولن نکیرہ دا رسولن سے شہدے نکیرہ دا خویبے ایسے نکیرہ سے لاکھوں مارے پا بھی قربان ایسے نکیرہ سے لاکھوں مارے پا بھی قربان رسولن کی تنوین دا پارا دا تعظیم دے اللہ 1,24,000 کا مبیش انبیاء تدا خودل گواری چیزم آخری پیغمبر بپ دمر لوی عظیم شان دمر لوی شان سر رازی کہ ستاسو موجود گئے کے راگے ستاسو دو ذمہ داری دی لتؤمنن به ولتنصرن پدغ آخری پیغمبر با ایمان راڑی او دغ آخری پیغمبر سوکیداری بکوئی قدم پا قدم بنصرت کوئی دا اللہ وعدہ دا چانا گستی رہا انبیاء امام تبری رحمہ اللہ ہوئی اللہ 1,24,000 کا مبیش انبیاء دا دے پابند جوڑ کریو
چې تاسو دنیا ته لاړ شئ تاسو به دا وعده په دقه الفاظو د خپل خپل امت نه اخلئ. دا امت خو الله را لېږلی څوکیداری دپاره دی. بیا علما دې ځای اشکال ذکر کوي چې د باری تعالی علم ازلی دی. الله ته علم و چې د آخري پیغمبر به د دې انبیاو موجودګۍ کې نه راځي، دا به د ټولو اخر ته راځي. بیا ولې الله د 1,24,000 کم وبیش انبیاو نه واده سره د قسم نه اخلي؟ علماء کرام ذکر کوي چې دا ردی د وجه چې الله دې امت ته د آقای نامدار مقام مرتبه او شان بیانوي. ورې زما د آخري پیغمبر شان دا دی که د 1,24,000 کم وبیش انبیاو مخکې راغلی وی، دا غي په ژوند راغلی وی، هغه هم د ایمان هم پابندو د نصرت هم پابندو. هغه وعده الله په قرآن کریم کې ما او تا نه اغستې ده. زه الله را لېږلی څوکیداری دپاره یم. څه دپاره یم؟ د څه څوکیداري به کوو؟ دا قای نامدار د ناموس څوکیداري به کوو. او یاد ساتئ زما مشرانو مونږ ته سبق پرېښودی دی. یاد ساتئ د ختم نبوت نه خسته عنوان نشته، د ختم نبوت نه ښکلې وظیفه نشته. علما وایي د کوم سړي پریشانۍ نه حل کېږي که نه، د چا مصیبتونه دي، تکلیفونه دي، مرضونه دي، راشئ ختم نبوت کې خپله حصه واچوئ، الله به دې مسلې حل کړي. دا ښکلی عنوان هم دی، دا ښکلې وظیفه هم ده. الله دې مونږ د خپل پیغمبر د ناموس څوکیداران کړي. او الله یو عجیبه اعزاز هم ورکوي. په سند کې میرپور خاص علاقه کې یو حاجی سے تیر شوی دی، حاجی مانک. دا حاجی مانک عام زمیندار سړی خو قربان دغه ایمان ته، سلام ده دغه ایمان او دغه جذبې د عشق ته. یو پټي کې لګیا رہے کوداله و سره د ګوټ کوي. یو قادیانی راغی، دا قادیانی نوم دی عبدالحق، ور سره ودرېد. اجي صاحب سره باز شروع کا. اجي صاحب ورته وایي چې زه درته اوس ثابتوم چې مرزا دروغجن دی، کاذب دی. ایمان دې ته ایمان دې ته وایي زمیندار سړی دی کوداله چلی. زه درته اوس ثابتوم چې مرزا کاذب دی. د مرزایانو کار څه دی؟ نعوذ بالله د مرزا د دفاع په ځای په انبیاء علیهم السلام حمله کول. نو دا خنزیر لګید او د دې اجي صاحب ته ووایي چې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله رښتینوالی او صدق په څه ثابت دی؟ هغه ورته وایي دا درته هم ثابتوم. کودالی راواغسته او چې په دې سر یې وله کېښوده، په منځ یې دوه کړو، په منځ یې دوه کړو. کودالی پوګه راواغسته او پنسې بره کړي دي، د خټو څخه دي، تاڼې ته راغې. ویې والی عبدالحق ملعون قادیانی هغه مې مردار که په دې کوداله مې والی دی. اب مقدمه جوړه شو. مقدمه کې مفتی محمود رحمت الله علیه، جالندری رحمت الله علیه، دا ټول حضران د دې دپاره نهایت فکرمنو. دا قربان دا هغه تاڼېدار تاریخ لیکلی دی سیدو ښه څه شی و؟ سیدو. دا هغه ښځه هم سیده وه چې کله شپه شوه دې حوالات تک چې کله شپه شوه نو هغه ښځه هغه بیبي د شپې خوب ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ویني. ورته وایي بیٹی آج تمہارے جیل میں میرا مہمان آیا ہے، میرا مہمان آیا ہے. هغه ښځه وایي زه د شپې راپاڅېدم، خاوند مې وښځو پاسه جیل ته څوک راغلی دي؟ وایي چې دا شان یو سړی راغلی دی. قصه بیان کړه، په جړا شو. ورته وایي پر رب مې قسمي تا سره به د مجرم د صفای دپاره لوی لوی خلک راغلی، خدا داسې مجرم دی چې د صفای له آقا راغلی دی. مقدمه شروع شوه. مولانا محمد علی جالندری رحمت الله علیه وایي ما څخه زمونږ وکیل لاغی. د دې مقدمې وکیل چې دا غوث علی شاه چې دا بیا د سند گورنر غالبا وزیر اعلی د سند دی، په هغه ټایم کې موږ له دا مقدمه لړاو کړې وه.
او چې د چام زمونږ د ختم نبوت مقدمه لړاو کړي دي دا غي تاریخ چې وګورئ الله غي ته رستو ډېر لوی عزت ورکړي غوث علی شاه راغی جالندری صاحب رحمت الله علیه ته وایي جالندری صاحب داجی صاحب جان ډېر قیمتي دی د موقع گواہ نشته اجي صاحب ته وایا بیان کې لګه تبدیلی وکا پاسان اخلاصے گئے جالندری صاحب رحمت اللہ علیہ ورته وایي جانے دو پھانسی لگنا ہے تو لگنے دو تاریخ میں لکھی جائے گی کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کے منصب پر حملہ برداشت نہیں کر سکتا پھانسی لگنا ہے تو لگنے دو یہ بڑے عدالت میں اقرار کرے زه خدا غواړم چې دې په کلاو عدالت کې اقرار وکړي چې دا خنزیر ما مردار کړی دی اجي صاحب ته پانسی لګي او دې لګي خدا تاریخ ایسا جوړه شي چې تمام مسلمانانو ته پیغام لاړ شي چې مسلمان هر څه برداشت کولی شي د آقا په ناموس باندې سمجوته نشي کولی غوث علی شاہ جالندری صاحب نے اجازت واغ چیرا تو خون کے زد سر خپل خبریں اراغ حوالات اجی صاحب تو وہی الفاظ داری حاجی صاحب آپ کی جان بہت قیمتی ہے آپ کی جان بہت قیمتی ہے حاجی صاحب حوالات کے بجڑا شو نہیں میرے نبی کی ناموس قیمتی ہے میری نبی کی ناموس قیمتی ہے میری جان قیمتی نہیں بیاور تو وہی اجی صاحب بیان کے لگا تبدیلی کہو اللہ بدی بچ کی پجڑا شو ورته وای ته څه خبرې ما وحجونه کړي لسمی عمرې کړي دي په محرم کې مې اعتکافونه کړي دا کار روزې ته تلم علماو نه مې وظیفې غوښتې دي چې ما ته داسې وظیفه وکړي داسې دعا راته وښیي چې ما ته الله د خپل آقا دیدار نصیب کړي ما ته په وحجونو کې په لسو عمرو کې د حرم په اعتکاف کې دا سعادت نه دی نصیب په کومه رس چې مې دا لعین مردار کړی دی دا هغه رسې نه تر دې ساعته زما شپه د الله د نبي د دیدار نه خالي نه ده تللې نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ چې دا د عالمي مجلس امیر پاتې شوی دی په تحریک کې جیل تلا چې جیل تلا د چیړ وارډن هندو دی اور پسې راغی ورته وی قاضی سے مبارک شاه هغه ځای ته راغلی هغه ځای کې ناسې هغه ځای کې ناسې چې په کوم ځای کې د غازی علم الدین اخیری شپه وه او سارلی پانسی وه اخیری شپه یې دې کمره کې وه تا هغه کمرې ته راغی قاضی صاحب وایي زه ډېر خوشحاله شو تجسس مې شروع شو ورته مې ووایي چې ته راشه هغه هندو مې ځان سره کېن چې ما ته ووایه چې د هغه په دغه شپه تا څه لیدل د څه عمل و د څه کول هغه هندو ورته وایي چې حضرت زه خو په ډیوټی وم د دې شپې ډیوټي زمونږ ډېره زیاته سخت دی او د دې د وجې نه چې اسې نا قیدي ته سار پانسیره د پانسای نه مخکې د خودکشي ونه کړي نو مونږ بالکل ویښ ناست یو نو د ده د کمرې سره د ده د لباس ما تالاشي واغسته د سره هېڅ شی نه ور مې بند کو باتی مې ده ته مړه کړه زه دغه سم سایډ ته کېناستم چې لږ ساعت تېر شو کمړه کې پړک رڼا وه زر زر مې رامنډې کړې چې زه رالم رڼا ختمه شوه دی مې پاسو تا سره څه دي ما سره وي څه نشته رڼا هېڅ بندوبست نشته زه بیا رالم کېناستم ناست یم چې لږ ساعت تېر شو پړک رڼا شوه بیا مې رامنډې کړې بیا څه نشته په درېیم ځل چې بیا رڼا شوه رالم دې ته مې وویل الله ته وګوره ما ته ووایه دا څه دي دا رڼا د څه ده ویا په جڑا شو تم تو ہندو ہو تم کیا سمجھتے ہو تم کیا سمجھو گے وی بیا راته وی چې ما راجپال چې وجل نه دا مې د خپل سات د پاره نه دی وجلې دا مې د خپل آقا د وار پاره وجلې دا مې د خپل دې کې زما ذاتی غرض نشته سار زما پانسیدا چې زما سترګې پټی شي آقا انعامدار راشي ما ته وی بیٹا سحری کر کے آنا افطاری اکٹھا کریں گے سحری کر کے آنا افطاری اکٹھا کریں گے دا
دا ته چې رڼا ویني دا زما د آقا رڼا ده. عقیده د ختم نبوت ایمان دی، عقیده د ختم نبوت زما د آقا ناموس دی. او چې کله راجپال دا کتاب چاپ کر رنگینا رسول شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوئی اولا ہے رویو، آپ کی غیرت اور ایمان کا تقاضا ہے کہ لکھنے والے کی ہاتھ نہ رہے، پڑھنے والے کی زبان نہ رہے. دا زمون دی ایمان تقاضا دا، زمون دا غیرت تقاضا دا. او زما محترمو دا آغا دور نواخلا دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دور نوالا تر دی ساتا پوری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ناموس دشمنان پیدا شوی دی، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ناموس حملی کری دی. لیکن پا مخدز مکا چی چرتم دا سے خلق پیدا شوی دی، نو دا اللہ قانون دے. من یرتد منکم عن دینہی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دے آیاتی کریمہ کی دا اللہ قانون دے چتر قیامت با پتنہ دا ارتدادو میں دا دا پتنے دے ارتداد دا سر کوبای دا پارا با فسوف یأتی اللہ بقوم دا دا پتنے دا سر کوبای دا پارا با اللہ دا خپل طرف نہ دے یو جماعت انتخاب کا یو را پاسائی بے. آگا جماعت بسنگ گئی، آگا خلق بسو کی. مولانا لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی قربان اللہ ویحبهم ویحبونہم زبد دی مخ کے عاشقم دا بزما رستو عاشقانی. زما محبت بمخ کی دی دا پارا دی سر بزما محبتی دی سر بزما منائی دا دی بما سر منائی. او علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ یو جلسہ کی ہوئے چھے اے خلقو پا دے موجودہ دور کی دا دے آیات کریمہ مصداق دا مرتدین و مصداق مرزا غلام قادیانے او داغ پیروکار او پسو پا یأتی اللہ بقوم مصداق امیر شریعت تاو اللہ شاہ بخاری او داغ قابلہ دا خواہ داغ خلق دے. پا ہر دور کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس دشمن پیدا شوے دے، لیکن الحمدللہ چی یوم ندے پاتے شوے مسلمانانو پا غزہ سپلائی کڑی پا دی اخیری دور کے منصر یو رزیل پہ ہندوستان کے انگریز را پیدا مرزا غلام قادیانے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ دیر خستہ خبرہ کڑی دا اگوئی کو دی ظالم یوی لحظیلم دم رسوچ کڑے وے دی خنزیر چد نبی مقام سے دا نبوت مقام سرے دا نبوت مرتبہ صدا دا بچارے دا حرکت نو کڑے خودی خنزیر دا نبوت مقام نہ دے معلوم. ذکا علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ علیہ کی دا امتی دا وسن دا دا امتی دا وسن دا چھ دے دے دخپل آقا و دخپل نبی مقام پورا من کل الوجوہ پی جنی دا دا امتی دا وسن دا کب دے امت کے چھادا آقا نبوت پر سنا درجہ کی پی جندلے دے. علامہ سبکی وہی ابو بکر صدیق تے بل عمر فاروق تے خواہ کہ دے خبر وے دا مقام دا نبوت دا مقام نا او بیائے دا انگریز شاترانہ چالتا گورا دا دی منصب دا پارے چکم سڑے را پاسو آدھ انسان ویلو قابل سڑیم نو دا انسان ویلو قابل سڑیم نو. بہرحال علماء کرام دغا علماء کرام را میدان تشو دغی پتنی تعاقبیو کو انتر دی پوری پاکستان جوڑ شو. پاکستان چی جوڑ شو منگ سرا دی ظالمانو دیر لوی غداری کڑی دا دی ظالمانو منگ سرا دیر لوی ظلم کڑی دی. او یاد ساتی نن غدار ملا ندے غدار آگا سڑے رچے دا پشاول آڑ دے دا غداری دا پا تاریخ پاوراقو کے درج دا چکل مردم شماری کے دا پاکستان پا مردم شمارائی پہ اعتبار سرا علاقی جدا کے دے دا گرداسپور تقسیم را گئے دا ضلع گرداسپور کے دا خنزیروں پاتے کے دا مسلمانانوں ہندوانوں
مسلمانان 49%، ہندوان 49%، 2% دا خنزیران. دیو لگیدل پا مردم شمارائی کے زان مسلمانانو کی حساب کا، مسلمان 51% شو. دا پا ہندوانو سیوا شو. ضلع گرداسپور دا پاکستان شوا. دا چا شوا؟ اعلان و شبا قائدہ تاریخ گو رئی ضلع گرداسپور دا پاکستان شوا. او چه ضلع گرداسپور دا پاکستان وینو کشمیر بنن زما دا مرائی اڈو کے نو ولی لارشای گو رئی. انڈیا چم کشمیر دزی غی سرائی واحد لار صرف گرداسپور دا. دا گرداسپور نا علاوہ بلا لار دا انڈیا ہم کشمیر تا نشتے. لس رزیب ہفتہ بعد دی خنزیرانو درخواست دائر انگریزانو تا چه نخو منگ مسلمانانیو، نخو منگ اندوانیو، منگ خوزان لیو قومیو، زمنگ حساب کتاب بزان لکوئی. نو پا مردم شمارائی کے دی زمنگ نلریشو. نو چه زمنگ نلریشو نو علاقہ گرداسپور دا پاکستان نلر اکڑا واپس ہندوستان سر اکڑا او کشمیر دا طول عمر دا پارا زما دا مرائی اڈو کے اگرزے. بیا چکل پاکستان جوڑ شو، مرزا بشیر دا مرزا غلام قادیانی زوی کمیٹی تشکیل کرا چھے دا پورا پاکستان دورہ ہو کئی جائزہ والی چھے پا پورا پاکستان کے پاکستان مرکزی گورنمنٹ کے خزمون اسران اللہ خدا سے کم صوبہ کے دیشی چھے پاگی زمون حکومت پا یو صوبہ خام خارش. دا ریپورٹ نا بعد ریپورٹ پیش چھے دا سی صوبہ بلوچستان دے. دا رقبی پا لحاظ سیوا دا، دا آبادائی پہ اعتبار سرکم دا، لہذا بلوچستان قادیانی سٹیٹ جوڑے دل و قادیانی صوبہ جوڑے دل آسان دی. مرزا بشیر پوری طور دا بلوچستان دا صوبے دورہ اکڑا او ننم دا تاریخ پاوراکو کے درد دی دمر پا غرور او پا تکبر سر بلوچستان ترا دن نشو چھ پیغلی جنکای ہے ورطا سملولی وی دا غی دا سرون ویختی خوار کریو او پا آغا ویختو دے بلوچستان ترا دن نشویرے او پا بلوچستان کے اعلانو کچھ بلوچستان صوبہ دا قادیانانو دا. لیکن الحمدللہ قربان دا دغی علماؤنا بیا یو مولا تا پتو لگے دا مولانا محمد حیات سیب رحمت اللہ لیتا مشرانو سرے رابطہ اکڑا او دا بلوچستان توپانی دورے اکڑا خلق را بیدار کڑل، خلق را بیدار کڑل. ننو منگتا سو را بیدارو راویخ شئی او یاد ساتے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا خص سیاسی جماعت نرے چستا یو پاٹائی کے زینی راشا منگتا قبولے چھ یو پارٹی دی نالی راشا دا رسول اللہ دا ناموس سوکی داری اختیار کا راشا زما سٹیج تا تا کلاو دے. خبر یو خبر با یاد ساتھ چھ زما پکور با دا ٹولو نڑون بائی جنڈا دا چا ولاڑی دا قائے نامدار با ولاڑی دا چا با ولاڑی زما پکور با دا ٹولو نڑون بائی جنڈا دا چائی دا قائے نامداری کہ زما دا پاٹائی جنڈا زما دا آقا دا جنڈے مقابلہ کرالا دخپل لیڈر او دخپل پاٹائی جنڈا با لاری تولے ادرے گی نو دا آقا نامدار دا جنڈے سر با ادرے گی. نن بدقسمتی زمون دادا چھ نن من دا لیڈر پاٹائی دا لیڈر جنڈے لدا آقا پا جنڈے پوقیت ور کڑے دے. دا پاکستان دا آزادائی نا تردیس ساتا پوری دا پاکستان پا تاریخ کی دا سندی شوی چھ پر رب وکر دا یو سیاسی جماعت دفتر وی دا دا پاکستان پا تاریخ کی پڑھوں بی زلو شو ننن ندری رضی مخ کے چھ پر رب وکر دا قادیانانو پا مرکز کے تحریک انصاف دفتر کلاو شو. منگو اے زما دا پی ٹی آئی مسلمان رورا زما رورے زما دا زڑا سرے صرف تابے داروم دا قاد ناموس دا پارا ادرے گا دا پاٹائی دا لیڈر دے پا دا پارا مو ادرے گا راشا پر رب میری قسمی پیزار بدتا سموم خدا قاد ناموس جنڈا لاسو کے راوانا. منگ سے دشمنی نیشتے چاہ سرا پا بیگا تقریر اور ایدلے رہتا سو تقریر کیسے ہوئی؟ مسلمانوں میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آزاد کرنا چاہتا ہوں. اس فوائد چھتا جب غلطی دا جب خطا شوی دا مڑا دمرا خدا چینا چپلم نخوئی گی سورہ چرا دا جب خوئی گی
چې چته د الله او د پیغمبر نوم راشي نو د ژبه خوښیږي. مرزا غلام قادیانی چې راغلی هم داسې په اوټ پټنګ خبرو راغلی نو موږ داوا خبره کوو او لاس درته جوړه کوو، درخواست درته کوو زموږ ورورې، زموږ د ایمان ملګری، د رسول الله امتی، د آقا نامدار څوکیدارې، راشه دا کومه څوکیداري چې تر اوسه د خپلې پاټۍ وکړه، راشه نن د آقا څوکیدارۍ ته ودرېږه. کو به کبه نه کو او الله ته وګورئ د دې غلطو خبرو تایید چرې ونه کو، کو به کبه نه کو. زما د خبرې غرض دا و چې دا کوم علما نن په معاشره کې ما او تا په هغوی باندې ګوته پورته کوو چې مولا منم، سیاسي مولا نه منم، مولا منم، مولیانو سره مې چې مینه ده خو سیاسي سره مې نه، سیاسي خلک نه منم. اے دا الله بنده، دا خو شیطان راغې ستا په زړه کې د علماو تقسیم پیدا کو، اول در باندې علما تقسیم کړل، بیا برې د علماو نه بیزاره کی. ولې شیطان ته دا لاره ورکې، ولې شیطان ته دا لاره ورکې؟ هغه مولانا محمد حیات صاحب رحمت الله علیه ته اطلاع شوه چې صوبې د بلوچستان ته مرزا بشیر راغلی دی. مولانا حیات صاحب رحمت الله علیه سره د علماو نه د بلوچستان د صوبې توپانی دورہ اکڑا، سلور پینزہ قادیانان پاکی مسلمانانو مردار کڑل. ادارو پوری طور رپورٹ مرزا بشیر تور کا بلوچستان نوزہ گنی نخنی خنی بدی کی خواہ. اللہ جل جلالو بلوچستان نمولا پا وجہ بچ کڑے دے، دا چا پا وجہ؟ دا مولا پا وجہ چکل دا کشمیر دا مقدم خبر رالا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جسٹس منیر پسے وپدو لے گا چی جولائے دا تخورو مینت دل تکو دا کشمیر مقدم سر زفر اللہ مور کوا، دا دا اسلام غدار دے، دا ملک پاکستان غدار دے، دا کار مکوا. جسٹس منیر دا علماء خبرو زکا چا علماء خونن منگتلی ونی خکاری پاگلان خکاری. جالندری صاحب رحمت اللہ علیہ ہوئی دا 1953 تحریک چو چلے 10,000 شہداؤ 1 لاکھ دا قیدیانو 10 لاکھ داغی تحریک نہ متاثرین پا ظاہر داغی سے نتیجہ ندر آگلے. لیکن تاسو تا پتشتا چی دا شوی دا صد پارو، دا تحریک چلے دلے صد پارو، دا تحریک چلے دلے پا قد دے دا پارو چی کچرتا دا تحریک نوے چلے دلے قسم باللہ پا ملک پاکستان قادیانی سٹیٹ گرزے دو منصوبی پا خیری مراحلوں کے وے چی دا با قادیانی سٹیٹ. جالندری صاحب رحمت اللہ علیہ وی دا ایوب دور راگے دپاتے رے بنش زمون دا ختم نبوت دفتر بنک ما ٹیلیفونو کو یو افسر راگے چی زمون دفتر مولی بنکو وی راتے ہوئی چی خیر دا جی غلطی شو او درخواستو لکھے وی بیا میں وطا ہوئی چی وایا دی تحریک بارا کے دے سخیال لے دار 53 وی راتے ہوئی پا جڑا شو چی مولانا صاحب کلا چی تاسو ڈنبے میدان تر اوت ای منگ وی چتا دی مولیانو اسے زان لکار کتل رہے دا خوب از دی سیاست کئی خواہ دا دی مقصد خو سیاست تے اسی خلق را میدان تکڑی دی او ختم نبوت او زندہ باد دا دی بولیانو زان لکار کتل دے. زمون دا ادارو خیال داو خو مولانا سے پر رب میرے قسمی چھ تحریک ختم شو منگ پا دی نتیجہ ارسیدو کتاسو علماء پا دی موقع نوائی را پا سیدلی سبا دا قیامت پا میدان کے با دا اللہ مجرمان وئی او دا ملک پاکستان دا قوم با ہم مجرمان وئی. زکر دا قادیانی سٹیٹ گرزیدو دا پاکستان منصوبہ سر ترسیدلی وا پدی تحریک سرا اللہ ملک پاکستان بچ کڑے دے. ما تا دا پاکستان سرا دا وپادارائی جنون مخایا، ما تا دا پاکستان وپاداری مخایا، پر رب میرے قسمی تا تبا دی ملک وپادارائی کی مولاو طالب مولاو پت کے دا پا سفی اول کے پا نظر رازی ورنہ ازمائی شرد او کا امتحان. ننم علماء منگ منت کو درخواست کو اللہ تو گو رہی دو علماء پشاو درے گئی علماء سررانیس دے شئی پر اب قسم داد اسلام وفادار خلق دے او دا ملک پاکستان وفادار خلق دے. بیا چکلا دادو چورتر دے تحریک کے دے کافر والے اگرزے دے دا باز کوتاکان اس وی چی جی دا خود آیو میلوز ندیم درویش تک سب بلاغا داغی کوتک تقریر میں اوریدو وہی چھ جمہوریت کپر دے او دا قادیانانو اصل سزا ندا. اے دا اللہ بندہ تدس شینا خبر ہے
تحریک ولې چلېدلې دی، دا په آئین کې کافر ولې ګرځېدلي دي، اقلیت ولې ګرځېدلي دي. دا علماو مجبوراً د دې د وجې تحریک چلولی و چې دا خلک د ملک پاکستان د قبضه کولو کوشش آئینی طور نشي کولی. آئینی لاره قادیانی ته بنده کړې ده، ورنه هغوی خو ټول عمر لګیا و چې د ملک پاکستان باندې خپل حکومت قائم کی. بہرحال الحمدللہ اللہ سو مجاہدین پیدا کړو، ساجیب خلقو خواہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ. نن آغا خلقو باندې ګوته پورته کیږي، په هغه خلقو چې د غلام غوث ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ زیه بیمار دے، لیکن اطلاع شو چې په مانسیره کې قادیانان دي. غلام غوث ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ زیه پری خود خزا ورته وی غلام غوث آپ کا اکلوتا بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں. ورتوئی اے بیوی میں اپنے بیٹے زین العابدین کو تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں، اپنے نبی کو روزے میں تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا. بہرحال نو الحمدللہ دا آغا مجاہدینو پا محنتونو سرا پا 7 ستمبر دا میاش پا دے ستمبر کے اللہ زمان دو دشمنان ذلیل کڑی دی خواہ رسوا کڑی دی دو دشمنان. پا 6 ستمبر انڈیا دا ملک دشمنہ و آغا رسوا کڑا، 6 ستمبر زمان دا ملک دا جغرافیائی سرحداتو دے پاوا، او پا 7 ستمبر دا دی ملک دا اسلامی سرحداتو دے پاوا. پا 6 ستمبر زمان اللہ یو دشمن انڈیا ذلیل و رسوا کڑا، او پا 7 ستمبر 1974 اللہ دویم دشمن دا رسول اللہ دا ناموس دشمن مرزا قادیانے و داغ پیروکار اللہ رسوا کرل. او نن یو عہدو کئی زپدی خبر اخپل خبر ختمو، نن عہدو کئی دا اللہ پدے کور کے چھ منگا با قدم پا قدم دا علماء سر ولاریو دا رسول اللہ دا ناموس دا پارا با ولاریو. نن عہدو کئی چھ دا قادیانیت دا پیتنے کم مشران مفتی محمود غلولی دی، غلام غوث ہزاروی غلولی دی، شیخ عبدالحق غلولی دی. انشاءاللہ دا دغا قوم دا کشران با انشاءاللہ دا دی علماء پا قیادت کی منگا و تاثر دی ملک نزغلو. نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ جل جلالہ دستاسو دا جذبات پخپل دربار کے قبول کی. اللہ دے دستاسو دا ناس صداقائے نامدار دا شفاعت سبب گرزئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.